من پښتنو بعض کارونه په خپل ذهن کې د خپل طرف نه د ګناه کارونه دي جوړ کړي دي. لکه اوس یو بچی پلار ته دا وایي چې پلاره زه ستاسو ډېر قدر کوم او خو دې کور کې دا جنګ جګړې دي او دا مسلې دي نو زه به خوا کې یو بل کور وګورم یا به ځان له جوړ کړم بس خبره ختمه شوه. او ما بل وزوی که نه زمونږ پښتانه یا خو اخوا اوړي او یا دې خوا اوړي په منځ کې اوسېدو والا نه دي. یعنی یا به یو ځای اوسي کوته چې یو ځای ورورولي ساتئ خپلولي ساتئ نو داسې خپلولي به ساتو چې یعنی په هر څه کې شریک او یو بل له ژوند تنګ کړی په دې سړی تنګ شي. که ورته وایي چې نه ګوره کورونه سړی جدا کړي خپلولي ساتي ورورولي ساتي تپوس کوي د یو بل سخته ودرېږي نه جدا کېده او بېلېده زموږ د پښتو معاشره کې دا دي چې په یو بل پسې به ټوپک ګرځي او زما جنازې له به نه راځي او زه به نه درځم. نو زموږ سره منځنۍ لار نشته. منځنۍ لار څه ده؟ جدا به شو خو صرف د کور په کوټه او کمره کې به جدا شو که نه. آیا د بلډینګ او د کوټې او د کمرې جدا کېده مطلب دا چې د زړه دې وویستو نه. او زموږ څومره ملګري دي ځه په ژوند کې زموږ څومره ملګري راغلي دي او تېر شوي دي زموږ ورسره داسې مینه محبت لکه خپل ورور بلکې خپل ورور نه زیات کله ناکله داسې ملګری پېښ شي او هغه ځان له اوسېږي زه ځان له اوسېږم خو مینه محبت خو شتي که ځکه شان د ورور سره هم پاتې کېدی شي د ورور د خور سره هم پاتې کېدی شي که چېرته موږ دا منځنۍ لار ونیوی نو دا زموږ د پښتنو ګټه مسله ده. زما خو نصیحت دا دی که د چا وس کېږي خپل او واده وکړي او د مور پلار سره کور کې یعنې خویندې رونه یا رور شتي هغه یې خدمت کوي او دی جدا کېږي نو دې کې څه حرج نشته. او که پلار سره دومره مال وي چې دی دې بچو له ودونه وکړي او جدا جدا کورونه وله جوړ کړي پکار دی چې ویې کړي. ورسره دا وایم چې د جدا کېدو دا مطلب نه دی چې د مور پلار حق ختم شو یا د رونو او خویندو حق ختم شو. دا حق په تمه د مرګه پورې دی د هغوی به تپوس کوي او خواله به ورځي او که مور پلار یوازې نو بیا خو ورسره اوسېږه بیا دې به کې جدا کېږم او لازم کور کې دننه خبرې اترې هغه راځي دا زما ښځې ته یې دا ووایي او زما پلاني ته یې دا ووایي علاني ته یې دا ووایي کور کې دا راځي په دې کې ګزاره پکار ده. اوس د مور پلار هغه خبرو سره به لازم سړی ګزاره کوي خو دا د رور ښځه ده او دا رور دا وایي او د هغه بچي دا وایي دې سره سړي ژوند ټول تنګ شي که نه. او که سړي ځان برابر هم کړي خو څوک یې روغې ته نه پرېږدي ښځې نه پرېږدي. ډېرې لږې ښځې داسې چې هغه نصیحت سړي ته دا کوي چې دا ستا ورور دی چې کمرې ته ورننوځي که نه چې تېرې کړي هغه کوم خیر کړی پنسل چې خلک هغه شاپنر کې کېږدي چې تېره کوي که نه مکو خولی شي اوږده راوباسي سوک نو دغه خاوند چې کمرې ته ورننوځي دی تېره کوي. نن خو یې دا دا ته کښېنه مال یې دله ټول وخوړو بچي دله ټول تباه و برباد کړو او دا د هغه ښځې کاري چې هغه شیطانه وي او کورونه ورانوي نو د هغې نه بیا ښه دا ده چې سړی جدا اوسي. الله زموږ په حال باندې رحم وکړي.